ارواخات فلسفي غني خان وایي ما ته د جنت قصې ځان ته د دنیا حساب دا د عجیبه انصاف دا د عجیبه کتاب ما ته د جنت قصې ځان ته د دنیا حساب دا د عجیبه انصاف دا د عجیبه کتاب زه په مستۍ سور کافر ته په هوس سپین ملا ما ته په فتوا عذاب تا ته په دهکه ثواب نو د عدالت ربا دالو بنورانه کا د عدالت ربا دالو بخورانه کا موږ انسانانو ته نوې لار ودانه کا د مشرانو جرګې ټلویزیون د ادبزار خپرونې قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ قدرمنو لیدونکو خوشحال یم چې یو ځل بیا زه ظاهر څراغ د ادبزار خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې یم لیدونکو خپرونې کې راسره تکړه لیکوال هغه څوک چې په فلسفې کې بله خورا زیاته مطالعه خورا پوهه لري د مشرانو جرګې د حقوقي سلاکار همداراز شاعر او لیکوال عنایت الله دیدار راسره دی دیدار صاحب ادبزار ته بخیر راغلی ډېره زیاته مننه دیدار صاحب موږ بحث دې ته ځانګړی کړی و چې په ښې شاعرۍ باندې به غږېږو پیل به له دې ځای وکړو چې ښه شعر کوم دی او ښه شعر باید کومې ځانګړتیاوې ولري مهرباني اول خو خبره دا ده چې په مجموع کې شعر هنر دی آرټ دی او هر هغه شی لکه څنګه چې حسن دی هنر دی هر هغه شی چې د انسان په ذوق پورې وتړل شي هر هغه شی چې د هغې قضاوت کوونکی ذوق وي د هغې دپاره یو تعریف لا نه پیدا کېږي هنر هم په همدې چارچوب کې راځي که موږ وایو چې اول یو شی تعریف شي د هغې ټول ابعاد وسنجول شي بیا د هغې نه وروسته د ښه او د بد دا اطلاقونه په یو څه شي کېږي هر شاعر خصوصا چې زموږ دا کوم نومیالي شاعران دي په کلاسیک ادب کې چې څوک ټاپ خلک راپاتې دي دا هر یو خپلې ځانګړتیاوې دي هر یو په خپل مقام کې ښه دی خو کله که په مجموع کې په شعر باندې خبره راځي او موږ دا وایو چې ښه شعر کم یو دی نو یو څو ځانګړتیاوې داسې دي چې هغه باید په پام کې ونیول شي اول خو دا چې شاعر باید ځان په یو محدود زمان او مکان پورې ونه تړي اټ مین د خوشحال بابا په وخت کې به هم شاعرانو د رحمان بابا په وخت کې هم شاعرانو خو هغه شاعران په خپل زمان او په خپل مکان پورې محدود پاتې وو ساده به یې کومه ده خبره او هغه په دې معنی چې ځینې شاعران چې کوم دي د هغې چې کوم افکار دي د هغې چې کوم تخلیقات دي هغه په یو محدود مکان پورې تړلي یعنې که زه ته دا یو مکان شو که زه ته دلته ناست یو زه یو شعر ولیکمه د کمرمین صاحب په وصف کې ولیکمه د پروډیوسر صاحب په وصف کې ولیکمه نو دا شعر به په دې ماحول باندې خامخا اثر کوي دا زما د اندرون زما د کیفیاتو یو ترجماني به وکړي اما که دغه شعر د دې مکان هغه خواته نږدې مکان ته ورځي نور ملکونه او انسانان او کلتورونه او اقدار او دا څه کوي چې سره توپیرونه لري که دغه ځای نه وځي په هغه بل ځای کې یو څوک اوري نو دا شعر د هغې دپاره بې معنې دی یعنې د دې خبرې مطلب دا دی چې شاعر باید په مکان پورې نه وي تړلی په زمان پورې نه وي تړلی چې هغه زمان تیر شي هغه وخت تیر شي او د هغې سره جوخته د شاعري هم مړه شي یو خبره زموږ ستاسو په دا تېر انقلابي دورو کې ځینې خلکو ډېره ښه انقلابي شاعري وکړله په هنر باندې لړلې شاعري په شاعریت پکې او ځینې خلک بیا داسې وو چې هغه په محدود زمان او مکان پورې شاعري وکړه د وخت په تېرېدو سره هغه شاعران ټول ختم شو نو اول اصل دا دی چې شاعر باید په زمان او په مکان پورې تړلی وي دویمه خبره دا ده چې شاعر باید په یو ځای کې ټول بشریت پټ کړي که زه غني خان شعر وایو چې زه یم رنګ سرور او شرنګار زه یم د جانان سترګو کې مړاوی خمار زه یم دا چې زه شم د مسکو شونډو لیوال او لیلا جوړه کړم د حسن معمار زه یم دا خو زه د ځیګر سوز په هوا سور کم روح مطلب معنا آواز د ستار زه یم چې زه نه یم بې معنی جنت اسمان دی د جهان د سوز او مینې مختار زه یم اوس که همدغه شعر په یورپ کې یو سړی اوري همدغه شعر که په افریقا کې سړی اوري همدغه شعر که په جاپان کې سړی اوري
نو سره له دې چې هغوی د حسن معیار، د هغوی اقدار، د هغوی فکرونه، د هغوی کلچر، د هغوی د حسن څه شی چې ته ګورې په دغه کې هغوی دا د انسانانو دا سره توپیر لري. اما موږ په شعر کې ځینې ابدي موضوعات لرو، ځینې عمومي موضوعات لرو. نو که دغه زه کې چې غني خان وایي چې زه یم که په جرمن کې یو سړي ته په دغه زه کې خپل ځان ښکاره شو، نو دا هغه شاعري ده چې لا فاني ده او له ټول بشریت سره تړون او رابطه ده. دا د ویکتور هوګو خبره هم ده چې هغه وایي چې شاعر باید له ټول بشریت سره تړون او رابطه وساتي، او د تړون او د رابطې دپاره شرط دا دی چې ته به زمان او مکان د دې نه به ځان مبرا کوې، د دې نه به بره ځې. بیا ویکتور هوګو مخکې ځي او هغه خبره کوي او وایي چې هر هغه څوک چې په شعر کې د ښکلا نه بغیر د بل څه شي په اړه تصور کوي زموږ په پوهه هنرمند نه دی. په شعر کې یو شاعر د ښکلا نه بغیر د بل څه شي په اړه تصور کوي زموږ په پوهه هنرمند نه دی. اټ مین چې شاعر، ځینې شاعران داسې دي چې د شعر په وسیله باندې ځینې چارې په مخ بیول غواړي. لکه مثال زموږ ستاسو یو لوی عیب دا دی چې ګورې بس ښه لیکوال به د یو چا په کتاب به یې سریزه لیکلي او بس په هغې کې به یې ویلي چې دی ډېر ښه شاعر دی، ټولنې ته ډېر ښه پیغامونه لري. نه، لکه دا شعر د پیغامونو شی نه دی، دا شعر د ټولنې د اصلاح کردار نه ادا کوي. شعر د روح یو لا فاني غږ دی او د انسان په انکنشیس باندې، د انسان په لاشعور باندې، د انسان په روح باندې، د الفاظو په ذریعه باندې د هغه د فکر په جهان کې خطور کول دي، په هغه کې وردننه کېدل دي، د هغه د فکر جهان آبادول دي، د هغه د فکر جهان رنګینول دي. نو زه دا وایم چې دا د ویکتور هوګو خبره چې د ښکلا نه بغیر هغه وایي چې د بل څه شي په اړه تصور کوي زموږ په پوهه لا هنرمند نه دی د سره. نو دا دی چې موږ تاسو شاعرۍ ته ځینې رسالتونه سپارو او دا فکر کوو چې شاعري ګنې وسیله ده، د یو څه شي دپاره یوه وسیله ده، د دې په وسیله یعنې موږ یو څه کول غواړو. سره له دی چې هغه بورډلر وایي چې شعر چې کوم دی دا د نڅا په څیر دی. نڅا په خپل یو هدف دی، یو سړی نڅیږي بس همدا نڅا ده. نثر چې کوم دی دا د پلي تګ په شان دی، د پیادل تګ په شان دی، او پیاده روان سړی خامخا یو هدف لري. نو په نثر کې هدفونه موجود دي او شعر د دې شیانو نه مبرا دی. وروستی خبره د دې پوښتنې جواب به د کارل ګوستاو یونګ په یو خبره ختم کړم. هغه وایي چې هر هغه څوک چې په هنر کې، په شعر کې د یوې ازادې ارادې خاوند دی، یوه موخه او هدف لري، سړی هنرمند نه دی. بلکې هغه څوک هنرمند دی څوک چې هنر ته اجازت ورکوي چې د ده په وسیله خپل مرام ته ورسي. نو بیا په ښه شعر کې نورې خبرې دلته رامنځته کېږي چې زما په خیال دغه بحث په دومره دغه ونه لري چې بیا په دغه کې معنی افریني ده، مضمون افریني ده، چې په شعر کې یوازې دا نه دی چې ګل یاد که ورسره چمن یاد که او غر یاد که ورسره سمندر یاد که، دا شی نه دی. دلته معنی افریني ده او انسانان د حسن ترڅنګ د معناو ډېر لیواله مخلوق دی. نو که دغه بحث ته ورننوځو یو دغه میرزا غالب خپل یو شاګرد ته په خط کې لیکلي و چې شاعري د قافیه بندۍ نوم نه دی بلکې دا د معنی افرینۍ نوم دی. او په دا باندې ما یو تحقیق کړی دی چې هغه شاعري و معنی افریني، چې زما په خیال په دا کې خو ډېر طویل بحث دی. نو ښه شعر دپاره بلا ډېرې خبرې نورې شته دی، خو وخت به څنګه شي. ډېره مننه دیدار صاحب. که د پښتو ژبې د معاصر او کلاسیکي دورې شعرونو سره پرتله کړو که نه ډېر وخت به ونیسي، خو په لنډه کې راته ووایي چې په د معاصرې او کلاسیکي دورې شعر څومره سره پرتله کولی شو؟ په دې اړه په عموم کې یو څه راته ووایي. اصل کې خبره دا ده چې هنر نه پرتله کوو بیخي منګه، او د دې سره اختلاف لرو. خو هر کله چې دا خبره راځي، راځم خبرې ته، هر کله چې دا خبره راځي چې موږ وایو چې زموږ د کلاسیک ادب نه دغه را شروع شوی سفر تر معاصر ادب پورې څنګه دی، یا په بله معنا د کلاسیک ادب چې کومه تکیهګاه ده دی په معاصر ادب باندې څومره اثر کړی دی. په بله معنا زموږ معاصر ادب په کومه خوا روان دی، د کلاسیک نه ښه روان یو که خراب شوي وو. زما په خیال که حقیقت سره ووایو واضح خبرې وکړو نو خبره به دا وي چې زموږ معاصر ادب که د کلاسیک ادب نه په لوړ مقام کې نه وي، په ټیټ خو دې نه په هېڅ صورت کې نه دی.
او که علمي خبره کوو که د سایکالوجي له نقطه نظر نه خبره کوو که د ساینس له نقطه نظر نه خبره کوو یا په دنیا کې د دغه دومره ډېرو سهولتونو چې د هر چا دپاره د هر څه شي یوه زمینه سازي شته دی د کتاب او د بل او مطالعې او هنرونو د هر څه ډېر عام شوي دي په یوې سندرې پسې به خلکو په کلونو انتظار کوو مګر اوس یو شاعر یو اهل ذوق سړی په یو موبایل کې په لاکونو سندرې اچولی شي یعنې که دغه ټول اړخونه د انسان روان او بل او مطالعت دا شیان دغه کوو پرتله سره کوو سره پرتله کوو نو موږ دا ولی شو چې دا دنیا مخ په صعود روانه ده پر مخ ځي شاته نه ځي نو په معاصر ادب کې چې یو د ټولو نه لوی غلطیان ځینې شاعرانو دا وکړلې چې هغه دغه کې زموږ بیا ولس هم ملامت دی په ولس کې بیا د ملامتیانې نورې اړخونو ته هم ځي نو هغه دا و چې زموږ ولس ځینې ډېر د ټیټ معیار شاعران چې دی دا سره خوښ کړل هغه میدان ته راووتل هغې مشهور شول د هغې کتابونه خر شول او خلکو فکر وکړو چې ګنې ښه شاعري همدا ده او په اصل کې رسماً دا ښه شاعري نه دغه ځینې خیمه ټول نه خیمه نو موږ په معاصر ادب کې شاه سعود لرو زموږ په معاصر ادب کې حمیم دی زموږ په معاصر ادب کې ممتاز اورکزی دی زموږ په معاصر ادب کې رحمت شاه سایل دی زموږ په معاصر ادب کې کاروان غوندې نوم دی زموږ په معاصر ادب کې د سالک غوندې نوم دی او همداسې په سلګونو درویش درانی دی سلګونو داسې نومونه شته دی که هغه یو موږ سره راخلو زما په خیال چې هر یو په د خپل فکري جهان کې یو انقلاب برپا کړی دی نو که خبره داسې راخولسه کمه سره او د دغې نه تیر شو چې دا پرتلنه سره وکړو نو دومره به زه ووایم چې زموږ معاصر ادب ډېر ښه خوا روان دی خصوصا په دغه وروستیو 2 لسیزو کې چې کومو خلکو ظهور وکړه کومو خلکو شاعري وکړله دی بالکل د فکر په جهانونو کې بیخي انقلابونه برپا کړل اوس موږ ډېره امیدواري دا شته ده چې پښتو ادب ډېر ښه اړخ ته روان دی خصوصا د شعر په برخه کې کور ودان ډېره زیاته مننه دیدار صاحب پوښتنې خو راسره ډېرې دي خو همکاران اشاره کوي چې لنډه د مدد اعظم ده وخت دی لږ خبرې ډېرې ډېره مننه قدمونو لیدونکو ورځو لنډه شاندمه اخلو له دمې نه وروسته بیا هم دیدار صاحب زما په څنګ کې د ملتیا مو غواړم کاظم خان شیدا وایي بوی په زلفو کې زما ګل بدن راوړ که په دام کې آهو د ختن راوړ خاصیت لري د ګل غنچه دهانه پس له کاله دې څو ورځې دیدن راوړ چې زما په آتشین نرم نشه زړه د سخ راته ترڅنګ او آهن راوړ قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ د ادبزار خپرونې د دې اونۍ میلمه مو تکړه لیکوال شاعر او همداراز د مشران جرګې حقوقي سلاکار عنایت الله دیدار دی دیدار صاحب په دې هیله چې راسره ستړی شوی نه دیدار صاحب راځو دې ته چې په شعر کې نوښت څه دی او زموږ په معاصر دورې په شعر کې څومره نوښت تر سترګو کېږي ښه دی د مخکې هم په معاصر ادب باندې خبرې وکړلې په دغه کې ډېر نوښتونه شوي دي حتی زه به دا ووایم چې د کلاسیک ادب په هغه ځای کې نوښت هغه کم و یعنې موږ ډېر شاعران سره ګورو په هغه ځای کې چې هغه تشبیهات او استعارې او کنایې او معنې دا چې کوم دي سره داسې په تکرار خوړلې وي تکرارونه پکې کېده که څه هم شعر چې دی دا د څه ویلو هنر دی د څنګه ویلو هنر دی د څه ویلو هنر نه دی زما خبره به زه لږ واضح کړم که څه ویلي سترګو ته هر چا شعر لیکلی و ما چې سترګې واګوړ رخ ته واړولې رحمان بابا وایي په هغو سترګو مې وینې وجاړلې خوشحال بابا هم سترګو ته شعر لیکلی و بل هم لیکلی و سپوږمۍ ته هم خلکو شعرونه لیکلي و جدایۍ ته هم لیکلی بل ته هم لیکلی نو موږ اوس دا وایو چې هلکه که سپوږمۍ ته شعر لیکلي نو هغه غني خانه مو لیکه هغه قلندر مومند مو لیکه او هغه حمزه بابا مو لیکه ټول خلک لګیا دي په دا سپوږمۍ په ما دې څه احسان دی
نو دا په ټپو کې په بل کې دا راځي. نو که څه ویلي خو هغه څه وویل شو، خو خبره د څنګه ویلو ده چې څنګه یې ته وایې. نو د څنګه ویلو په باب کې زمونږ په معاصر ادب کې دا شی ډېر عجیبه حالت ته دننه شه چې زمونږ شاعران په هره برخه کې نوښتونه کوي. زه به یو لنډ مثال درکړم. مونږ په دغه کې ورته عربي ادب کې ورته تشخیص او انطاق وایو، او یونانیانو به دا ته هارموپاډیټ ویل. او هغه داسې و چې هغه کې به دا شاعر را پاڅېده او هر څه شي ته به یې روح ورکوو، د هر څه له وجوده به غږېده، د سمندر د وجود نه به غږېده، د غره د وجود نه به غږېده، حتی د ځناورو له وجود نه به غږېده. تاسو کولی شئ د غني خان دغه په کتاب کې دا شی وګورئ چې هغه د کارغان مرغان په نوم باندې کوم شعرونه لیکلي. تاسو کولی شئ د علامه اقبال شاعري وګورئ چې هغه په یو ځای کې ځان نه قبر کې مړی جوړوي، په بل ځای کې نکیر منکر جوړوي، په بل ځای کې شیطان جوړوي، په بل ځای کې غیبي آواز جوړوي. نو هر یو چې تا اورې فکر به کوي چې همغه کس راته مخاطب دی. نو زه راځم خبرې ته. معاصر ادب لکه څنګه چې ما مخکې خبره وکړله د نوښت په لحاظ ډېر ښه روان دی. په هره برخه کې نوښتونه شوي دي، نوې استعارې، نوې تشبیهات، نوې کنایې، نوی انداز بیان چې دا ډېر زیات مهم دی، نوي وزنونه د پښتو ادب ته راننوتل. ماهیه شوه، ټپیزه شوله، هایکو شوله، په نظم کې ډېر نوښتونه وشول، چارپارې راغللې، د سندرو بیل بیل اندازونو دا شیان ولیکل شول. نو هم د چوکاټ له لحاظ نه، هم د معنا له لحاظ نه په پښتو ادب کې ډېر زیات نوښت شوی دی، او ډېرې تیزبینې، تیز لیدونکې سترګې غواړي چې په دغه باندې خلک کار وکړي او دا مسله را واضحه کړي، تر چې نور خلک هم په هغې باندې پوه شي چې نوښت څه دی او څنګه په مخ لاړ شو. کور ودان، یعنې موږ دا ویلی شو چې په معاصر دوره کې هغه څه شاعري شوې وه چې په کلاسیک دوره کې نه وه شوې. هر شاعر چې څه شی لیکي، هر تخلیقکار چې څه شی لیکي، هغه لیکل د ده د لیکلو نه مخکې په ادب کې نه وي. کور ودان تخلیق دی که نه؟ تخلیق دی، څه شي خلق کول دي، څه شي را جوړول دي، د معنا او د الفاظو دا سره د جمالیاتو په شمول دا سره غاړه غټۍ کول دي. نو اوس که ما دا شعر لیکلی یا ستا یو شعر دی هغه تا لیکلی دی، هغه د دې نه مخکې نه و. نو چې معاصر کې څه شته خامخا کور ودان. دیدار صاحب فلسفې ته راځو، خو څنګه مو خوښه ده چې ستاسو یو کلام به واورو، خو د فلسفې بحثونه به ډېر اوږده شي. لا مقام ازل دست دی، لا د حد په زنځیر بند یم، لا د حد په زنځیر بند یم، پیمانې لا را سره دي، انتشار نه مې ساتلي لاس او خپې لا را سره دي. چا راواغوستمه راغې، چا راواغوستمه راغې، خو حدونه و دیوالو، په لمحو کې بې خودي وه، چا تړلی پکې کالو. حجابونه و پردې وې، حجابونه و پردې وې، خو مشال خو هم مشالو، ستا په زنه باندې خالو، زما موټي کې هلالو. چې نظر مې خورېدلو، چې نظر مې خورېدلو، اورو شورو حالو قالو، چې په تا تمامېدلو هغه فکر لا زوالو. په تا ټولې تالا کړې، په تا ټولې تالا کړې، زمانې لا را سره دي، هنګامې لا را سره دي، ورځې شپې لا را سره دي. او خبر نه ومه خو ما کې، خبر نه ومه خو ما کې یو سړی غلی ولاړو، د ځنګل په شان احساسو، هر یو شی غلی ولاړو. خبر نه ومه خو ما کې یو سړی غلی ولاړو، د ځنګل په شان احساسو، هر یو شی غلی ولاړو. دا وجود مې آینو کې لیونی غلی ولاړو، او خپې مې تللې ستا له دره، زړه مې سپی غلی ولاړو. او ځان مې ستا د جور له ټسه، ځان مې ستا د جور له ټسه، ټول پردی غلی ولاړو، اسویلی غلی ولاړو، مسلوګی غلی ولاړو. او راچلیږی سینه سویو، راچلیږی سینه سویو، مرتبې لا را سره دي، او د فنا فی الله نگاه یم، سرې لمبې لا را سره دي. ډېر خوندور، ډېر خوندور. کور ودان دیدار صاحب ژوندي اوسئ. راځه دیدار صاحب، دا چې زه چې تر کومه پوهېږم لیدونکي به هم
زه په دې باندې باور لرم چې له دې به خبر وي چې دیدار صاحب په فلسفې کې پوره مطالعه لري. نه خو بس دا خو د دوی لطف دی فلسفه خو ژوندي اوسئ. دیدار صاحب وخت هم کم لرو خو داسې په لنډو کې راته ووایي چې فلسفه څه ده او پښتو ژبه کې فلسفي شعر ته څومره کار شوی دی؟ دا خو ډېر عجب تپوس دی او دا دی ښه د زه به داسې لنډ درته ووایم دا د افلاطون په زمانه کې افلاطون د شعر او د فلسفې په عدم احساسګارۍ باندې بحث وکړ. هغه ویلي چې شعر چې کوم دی دا د احساس سره د تخیل سره د رومانټیک سره له دې سره کار لري او فلسفه چې د هغه له تعقل سره کار لري هغه د غیر رومانټیک سره کار لري. نو بناءً د سقراط په زمانه کې دا فیصله وشوله چې شاعر دی او فیلسوف دی خپلې حوزې فکري حوزې چې کومې دي دا د سره جلا کړي دا د سره بیلې کړي. او په دغه زمانه کې که تاسو ته په یاد وي په خپل افلاطون چې دا په خپل هم شاعر و د ټراجیک شاعري کوله او د وخت په تېرېدو سره چې کله د موسل د نظریې پیرو شو او د توصیفي هنرونو باندې د پابندي ولګوله له هغې نه وروسته بیا افلاطون خپله ټوله شاعري وسېزله او له دغې سره د یو کار بل وکړه چې د هومر شاعري چې کومه ده دا یې اصلاح کړله سانسور یې کړله. خو په معاشره کې په ټولنه کې به هغه سانسور کړې شاعري چا نه لوستله هغه اصلي یارې شاعرۍ ته به یې مخه کوله. نو فلسفه او شعر چې دي دا سرغاړه غټۍ را روان دي که څه هم دا دوه متضاد جهانونه دي لکه څنګه چې په سر کې ما د افلاطون خبره وکړه او متضاد په دې معنی چې شاعر هره لحظه هره شیبه د خپل فکر د خپل احساس او له ماحول نه د اخیستي تاثر غلام دی. مثال خوشحال بابا وایي چې غم په زړه کې بد غلیم دی څو دې وس وي خواروی. ګوره غم ته څه یو حالت ویلی چې دا ډېر بد غلیم دی تا خواري نو ته دی خوار کا. بل ځای کې بیا وایي چې د یار غم دی د خوشحال له دله نه ځي د فاني دنیا که خوښي که لاړه یا لکه بل ځای کې وایي چې په بل چا مې پیرزو نه یې د یار غمه ته زما د زړه د مات کودي ریحانې. نو دلته اوس ته شاعر ته څنګه د فلسفې داسې یو جهان ثابتولی شي چې هغه یو منظم سیستماټیک علمي یون دی. یو فلسفي دی هغه د اگزیستنسلیزم پیرو دی. یو فیلسوف دی هغه د پازیټیویزم پلوی دی. فریډریش نیچه په بل څه لګیا دی هیګل په بل څه لګیا دی افلاطون او د نیچې ترمنځ اختلافات په نورو مسایلو باندې لګیا دي. خو هر کله چې شعر د خبره راځي شاعر خو د خپل احساس غلام دی. لکه غني خان چې وایي چې د په څرمن باندې دغه نشته دی په وجود باندې څرمن نشته د شاعر په وجود یعنې ډېر حساس دی. نو چې خوشحال بابا یو ځل دا خبره کوي بیا هغه خبره کوي کله چې د فلسفې د جهان خبره راځي ولته دی دا تضادات سره وړاندې کړي نو دا موږ څنګه دا ویلی شو. اما موږ دا هم یاد ساتو چې ټول تضادونه د دریمو شیانو یا د خپلو منځونو کې د یو بل تکمیلونکي دي. دا یو بل بحث دی بیا په فلسفه کې چې څنګه یو شی بل را تکمیلوي. نو دا خو زما په خیال ډېر طویل بحث ته د اړتیا لري. ما په دې اړه یو تحقیق کړی دی فلسفي شاعري انشاءالله چې ان قریب به هغه لپې مجلې کې به دغه چاپ شي او په دا باندې ما ډېر زیات کار کړی دی. بیا دا سلسله هم داسې راځي تر ویلټر پورې تر ډیکنز پورې تر بالزاک پورې تر ویکتور هوګو پورې تر سیمن ډیبورا پورې د ټولو باندې دا تحقیق شوی دی چې شاعري او فلسفه څه. بس یو خبره به په وروستۍ کې داسې واضحه کړم چې موږ دا وایو چې شعر په فلسفه کې که فلسفه په شعر کې دلته د عرض او د جوهر بحث بیا راځي چې څه شی عرض دی څه شی جوهر دی. تمین که هر وجود په خپل وجود وي او د بل وجود په برکت موجود نه وي هغه جوهر ګڼلی کېږي او هر هغه وجود چې په خپل وجود نه وي او د بل وجود په برکت موجود وي هغه عرض دی. مثال دا چوکۍ دی د دې چوکۍ په سر باندې دا رنګ پروت دی دا رنګ اصل کې عرض دی. جوهر چې دی دا د لندې د چوکۍ لرګی دی که چېرته دا لرګی نه وي د عرض نه پاتې کېږي همداسې د انسان رنګ. نو اوس که موږ دا وایو چې فلسفي شاعري څنګه کېدلی شي اوس موږ دا وایو که موږ دا وایو چې شاعر د په شعر کې فلسفه وړاندې کړي او په منظمه توګه دې لګیا شي اګزیستنسلیزم دې راواخلي او هغه دې نظم کړي نو دی خو ناظم شو د دغه خپل د شاعرانه حیثیت څه شو هغه د تخلیق حیثیت یې څه شو چې دی کوي دغه هغه نظریات او افکار راواخیستل ده. نو دا یو ډېر طویل بحث دی ډېرې باریکبینۍ ته اړتیا لري ډېر بحث ته اړتیا لري. بیا که وخت داسې و تاسو سره بیا به وخت په دې باندې ځانګړی دغه وکړو چې موږ څنګه کولی شو فلسفي شاعري یعنې څه څنګه ګنجینې د کېږي دا فارسي کې چې ورته دا یو
مقبول کې څنګه وردننه کېږي او غني خان پښتو ادب کې دا کار کړی کورودان انشاءالله دیدار صاحب که ژوند و د غني خان پر شخصیت او فلسفې باندې به انشاءالله چې ما ورته یو ځانګړی بحث کوو نو هغه هم که تکمیل شي په نیم ساعت کې کورودان دیدار صاحب خپرونې د پای شیبې دي لیدونکو ته مو یا هم په ټوله کې مو د قلم خاوندانو ته مو سپارښتنه څه ده مهرباني یاره زما خو ولاکه هسې څه خاص سپارښتنه نشته د قلم خاوندان نه غوښتنه سره چې څه باید وکړي نو قلم خاوندان هم بس د قلم خاوندان دي د فکر خلک دي هوښیار خلک دي تخلیقکار خلک دي مطالعات یې کړي دي کتاب نه یې راوتی چې دی په کتابونو پسې ګرځي اخلي لولي نو زما به د هغې متعلق څه پیغام کم از کم ما سره خو دا پیغام نشته او که بل چا سره یې زه ډېر ښه اورېدی شم ښه اورېدونکی یم دیدار صاحب د ادبزار خپرونې د خاطراتو پیغامونو کتابچه ده لنډ پیغام مو راخلو پیغام به لیکئ او بیا به لیدونکو سره شریکوئ مهرباني زه به یې خپله لیکم او خپله به یې وایم هم خپله به لیکئ او بیا به یې خپله وایم مهرباني دیدار صاحب لیدونکي به هم په تمه وي چې څه مو ورته لیکلي دي ښه دا زه په خپله ویم بلکې داسې په خپله به وایي بلکې ښه د ادبزار وخت ډېر محدود دی او بحثونه اوږده غني خان وایي چې وخت دی لږ خبرې ډېرې نو دا کې زما په خیال کې دا څومره شیان سره رانغاړو که نه یو هم انجام ته نه رسېږي نو زما په خیال کې یو شی دغه کوي او په هغې بحث وشي دا به ښه دې دپاره مې دا شی لیکلی په یو شی هم پکې بل سیوا کړی چې څراغه شا باس چې منیج کوي او د دې مطلب دا دی چې ما خو په اول کې پوښتنې کتلې وي دا کاغذ مې کتلی و چې ډېر اوږد و خو ډېر ښه دی سره راونغاړه او ژوند مو په بدو نه دی پیرزو بیا هم د ګاندي خبره راخیستې ده چې وایي چې د بد وار په بد واخلئ بد به کله ختمېږي که د یو انسان سترګه د چا نه وویستل شوه او هغه بیرته د هغه سترګه وباسي او هغوی د هغه بل سترګه وباسي نو نړۍ په سر به بینا څوک پیدا نه شي ټول بړاند دی ډېره زیاته مننه دیدار صاحب چې خپرونې ته راغلی او موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړ ژوندي اوسئ زه په خدمت کې قدرمن لیدونکو له تاسو نه هم زه زیاته مننه کوو چې تر دې مهاله مو موږ وزغملو ومو څارلو تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته راځم په پاک او بخونکي خدا مو سپارم الله مو مل شي